دې جنې چې دنو د خپل یار د پاره خپل درې بچی چې دنو ختمه کړل، خپل مور لګي او خپل بچی چې دنو په خپل باندې ختمه په خپل ولا په مړی باندې زور کوي او بیا چې په نالې کې خخې ملګرو دا واقع راغله کنه چې په سرای عالمگیر کې په سرای عالمگیر کې دا واقع راغله یو خطه وکنه چې سرای عالمگیر تر تختیدل و نو داغه خاون چې دنو په تانه کې کمپلین وکړي چې زما خزه دا او زما بچی چې دنو چا اغوا کړی دي چرته تختیدلی او بیا چې دنو چې کله کمپلین وکړو په سرای عالمگیر کې چې دنو بیا هغه انویسټیګیشن شروع کو چې دا واقع خو په سرای عالمگیر کې راغلی دا هغه چې په سرای عالمگیر کې چې دنو انویسټیګیشن شروع کو نو یو خزه چې دنو دغه بچی ورک شي نو هغه خزه چې دنو گرفتار کړل او کله چې هغه تانه تر دا وستان دغه نه چې دنو انویسټیګیشن کاو نو دغه جنې ویل کنه چې په ټیک ټاک کې ولا خو ښه او زما ډیر ځات خو نو دې وجه نه چې دنو هغه ماته ویل کنه چې ته د خپل بچی چې دنو دا ختم کا نو ته زما خواله علی راضي بیا هغه جنې چې دنو دغه په ذریعہ باندې غالب چې دنو هم گرفتار کو غالب چې گرفتار کو نو غالب وته هم ویلو وای ما ته ویل کته دا درې بچی چې دي نو دا خپل ختمه او بیا زما خواله راضي نو زه به قبول کوم که چرته دا بچی تاسو راضي نو ګویا زه تاسو دې سره نه قبولوم وای دا خزه ولګیدا او د خپل بچو په مړی باندې چې دنو زور کړ خپل بچی چې دنو مړ کړیو د خزه ته دا واقعیا بیان کړل په پولیس سټیشن کې چې کله دا واقعیا بیان کړل نو دغه ماشومان چې دنو د پوسټ مارټم لولېګل او کله چې دا پوسټ مارټم لولېګل نو دوی چې دنو د کار کړو کنه چې په مړو باندې مور زور کړو او د چې دنو ختم کړی او به په وین علي کې چې دنو د دپن کړیو ملګرو کته سوچ وکړئ کنه زمونږ دین وای کنه چې د مور د خپل لاندې جنت ته هو کده مور دا چې کار وکړي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای چې مور لګي د خپل بچي په خپل باندې ختمي د خپل بچي په مړی باندې زور کوي د خپل یار د پاره چې دنو ختمي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای خپل خاون پریدي لري تخت خپل بچي ختمي او بل ځای ته ځي او د خپل یار د پاره چې دنو داسې کارونه کوي یار تاسو سوچ هم نشئ کولای چې د دنیا کم طرف ته روان ده خلک په جنکو بسي روان دي اخته ده او دا سوچ نه کوي چې مونږ یو بل ژوندۍ ته هم داخله دوه منګه په ذهن نه چې دنو دا بالکل وتی دي منګه صرف په هیڅ شرط کې چې دنو نه وتی په هیڅ شرط کې ورغلی او زمونږ خپل دین اسلام یې ارشوي ده اوس تاسو دا سوچ وکړئ کنه چې مور لګي خپل بچي څنګه وجلای شي کنه وغه دومره چې دنو هغه ترس نه کوي کنه چې خپل بچي وجني او د خپل خاون پریدي او په بل سړی په تختیا دا تاسو په دې باره کې سوي خاون ته کمنټ وکړئ په سرای عالمگیر کې دا واقع راغلی و ځکه چې کله پولیس انویسټیګیشن وکړو نو هغه ته دا پته ولګی دا کنه چې دا خزر کېدل خپل بچي په خپل وجلې د ټیک ټاک په ذریعہ باندې چې دنه دغه د بل الک سره ریلیشنشپ هغه دا خبره وکړه کنه چې خپل بچی ختم کو زما په سراج یار ډیر د افسوس مکان دی یار دا سره روان دي کنه دنیا خلکو اخیره زمانه ده مور لګي خپل بچی وجني او ناشنا واقعي به تاسو واورئ مرګ دلته موږ چې کله واقعي بیانو دا دروغ نه منګه حقیقت بیانو چې دنیا کم طرف ته روان ده کم قصې په دې دنیا کې راځي ډیر د افسوس مکان دی د مور د خپل لاندې جنت کې خو چې کله مور داسې کار وکړي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای دا چې دوه کسانه گرفتار کړي دي او د چې نن وسه په جیل کې دي او دوی چې کم کار کړي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای خو دې کمنټ ضرور وکړئ